په کومه خاوره چې ولسونه اوسېږي د اسلام په نظر کې ځنګلونه، غرونه، معدنیات، کنوز، رکاز، معدن، ورشوګانې، سیندونه، چینې د اسلام په نظر کې دا د هغه قام شریک دي چې په کومه خاوره کوم قامونه اوسېږي. کتابونه زمونږ د اسلام په دې باندې ډک دي. بیا په کومه خاوره چې وسایل دي نو د اسلام په نظر کې لومبی د ګټې حق د دغه وسایلو د هغه قام دی چې کوم په دې خاوره باندې اوسېږي. د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې زمونږ د اسلام د تاریخ ادب کتابونه لیکي چې د یمن گورنر دی سعد ابن معاذ رضی الله عنه د یمن ټکسونه، خراج، عشر په وخت کې چې څو دی راغونډ کړي دي مدینې له راولېږل. عمر فاروق رضی الله عنه واپس جواب ورولېږو، ویل ای معاذ ابن جبله د یمن نه دې چې کوم آمدن کړی دی دا لومبی د یمن د ولسونو حق دی په هغې ولګو د هغې نه پسې مدینې ته رالېږه. اسلام موږ ته دا وایي ګوره، اسلام موږ ته دا، اسلام خو د انسانانو دین دی، اسلام خو د رحم دین دی، اسلام خو د مساوات دین دی. خو چې کم ملک کم سټیټ د اسلام په نامه باندې جوړ شوی دی نو په هغې کې د اسلام نه انکار دی، په هغې کې د اسلام نه سرغړونه ده. نو ځکه تاسو په دې باندې باوري اوسېږئ چې په دې خاوره کې څومره وسایل دي نو په حیث د مسلمان اسلام موږ ته دا حکم راکوي چې د دې مالکان دغه ولسونه دي چې په دې خاوره آباد دي. دویمه خبره ده چې د سټیټ آیین، د ریاست آیین دا سوشل کنټریکټ دی زموږ منځ کې، بل هیڅ تعلق نشته زموږ په منځ کې. پنجابی دی که سرایکی دی که سندی دی که بلوچی دی که ګلګیتی دی که هر یو قام دی په دې خاوره باندې نو زموږ په منځ کې د آیین په بنیاد باندې رشته جوړه ده. او آیین څه دی؟ ریاست څه دی؟ د آیین آرټیکل 7 ډیفینیشن آف د سټیټ موږ ته را واضح کوي چې سټیټ دا د ریاست پارلمان دی، د ریاست لاندې د فیډریشن یونټونو صوبایي اسمبلې دا سټیټ دی. اختیار به زما د پارلمان صحیح، اختیار به زما د صوبایي اسمبلۍ صحیح، اختیار به د غیر جمهوري قوتونو سره، اختیار به د غیر سیاسي قوتونو سره، پارلمان به ریاست